السلام علیکم، ستړي مشئ، جوړ په خیر. په دا وروستیو کې د افغان حکومت ډیری سرتیري د طالبانو لیکو ته ورغلي. خپلواک تلویزون ته را رسیدلي راپورونه وایي چې بغلان مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د افغان حکومت 2 تنه کارکوونکي د طالبانو لیکو ته ورغلي. خپلواک تلویزون د دغو 2 تنو قومندان مهراب الدین او سلطان محمد هغه ویډیو کلیپ هم ترلاسه کړی چې طالبانو ته تسلیمیږي او خپلې وسلې ورته سپاري. دوی د طالبانو له چلند څخه خوښ دي او د افغان حکومت نور کارکوونکو ته توصیه کوي چې وسلې پر ځمکه کیږدي او له طالبانو سره یو ځای شي. الرحمن الرحیم. لله الحمد. دغه قومندان مهراب الدین نومیږي چې دغه کرشنکوف سره یو د ځان سره وړه بلې دغه عسکر دا سره او دوی دا وعده کوي چې نور به الحمدلله موږ هم د امارت اسلامي مجاهدینو سره کومک او سخت نور غولیدلي عسکر چې دي هغې به هم موږ دعوت کوو چې دې لارې ته راشي. السلام علیکم بیادر جور، صحتت خوب است؟ شکر است. اسم شما؟ میراب الدین. میراب الدین. چقدر وقت میشه که شما در اداره فاسد وقت تیر میکنین؟ شاید هم 5 سال 6 سال شده باشه. خب من حیث چی کار میکنید در ادارتون؟ ما رئیس دیگه یک مسافر هم کلان هم ما بودیم دیگه. خب مسافر بودی یا قماندان بودی؟ قماندان هم بودیم. چقدر عسکر داشتی؟ عسکر کو اول زیاد بود تا فعلا یک 5 تا عسکر خدمت. خب تو شی وادار ساخت که بیای در امارت اسلامی؟ وادار همین ساخت، همین جنگ جنجال، از جنگ جنجال هیچ چیزی جور نمیشه. خصوصا امارت اسلامی یک امارت ادبیات است، امارت آینده دار است، امارت یعنی دینی مذهبی ما شما از فرد خدا. بس ضمن از مولوی صاحب عزیز هم فالی همسایه بود، هم دعوت تا والا یعنی چقدر دمو دعوت یعنی ما چې امروز شما را دیدین ما دیگه. بلخوا له پکتیکا څخه تازه راپورونه وایي چې د همدې ولایت د اومنې او مټاخان ولسوالیو په مربوطاتو کې د افغان حکومت اړوند 15 تنه سرتیري د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. راپورونه وایي چې د اومنې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 3 او د مټاخان ولسوالۍ په مربوطاتو کې 2 تنه عسکر له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د طالبانو اړوند جلب او جذب کمیسیون یې تود هرکلی کړی او نور عادي ژوند کولو ته سوق کړي دي. هیره دې نه وي چې څو ورځې وړاندې د بغلان مرکزي بغلان ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان او د لوجستیک امیر امین الله د 2 افسرانو هر یو ضابط محمد بیان او څارنوال عبدالله په ګډون 50 دولتي کارکوونکي طالبانو ته تسلیم شوي وو چې د طالبانو له لورې هم تود هرکلی وشو او نورې عادي ژوند کولو ته وګرځول. د خپلواک تلویزون سرچینو داسې ویډیو هم موندلې چې په لسګونه سرتیري طالبانو ته د تسلیمۍ په حال کې دي او د طالبانو له چلند څخه خوښي څرګندوي. یا مرشد هغه ځای د خړې چې ماسک ورته راوتړو مبارک موسه تر دغه ځای چې راغلی مقصد ښه ډوډۍ ښه چای نو زموږ سره خو داسې عمل کړی چې څوک یې د ورور سره ولا کوي. په دا وروستیو کې د طالبانو لیکو ته د افغان حکومت د کارمندانو بهیر ورمات شوی چې یوازې په تیر جون میاشت کې له 900 زیات سرتیري د دوی لیکو ته ورغلي او له طالبانو یې کلک ملاتړ اعلان کړی دی.